دا یو ورور سوال کړی دی وایي ما خپلې ښځې له طلاق ورکړي وو څه وخت مخکې نو بیا راته یو چا دا ووایي چې دا طلاق نه دی شي ولې وایي ځکه چې تا په دې باندې ګواهان نه دي ټاکلي د طلاق باندې ګواهان نه وو سوال اوس دا دی چې دا خبره دې سړي صحیح ده وکړه الجواب اشهاد یا گواهان په د طلاق په واقع کېدو نه واقع کېدو کې شرط نه دی صحیح تحقیقي قول دا په طلاق کې د طلاق د صحیح کېدو دپاره دا لازم نه دي چې په دې باندې به ګواهان لکه یو سړی راولګي خپله ښځه طلاق کړي او ګواهان څوک نه او نور شروط برابري او موانع نه نو ښځه طلاق شوه یو څو خبرې د عوام کوي او زه د هغه ذکر کوم هغه د دوی غلطفهمي ده یو دا خبره ده چې ګواهان پرې نه وو بعض وایي ښځه مخامخ نه وه ما چې طلاق ورکول ښځه مخامخ دا لازم نه دي چې سړی به طلاق ورکوي ښځه به مخامخ وي دا اصل غلطفهمي جوړه شوې ها یو دا خبره باز کوي یاره پته راته نشتي صحیح چې ما څنګه او ما داسې او ما دغه دوی ټول ته زه دا وایم که ته دا خبره ډېره واغېږي راواغېږي او ډېره واړې راواړې حقیقت ته خبرې هغه الله ته وایي نو په دنیا کې یو عالم یو مفتي قاضي کېدي چې ستا د دې خبرو تاوال او راتاوالو د لاسه تا له داسې جواب درکړي څنګه چې ته غواړې چې خو د زړونو نه یې خبر او رب العالمین د زړه د حالاتو نه خبر نو عالم ګناهګار نه دی چې تا ته دا وایي چې ښځه په تا طلاقه نه ده ځکه چې تا خبره دومره تاو راتاو کړه دروغ دې پکې ووایي خو دا په تا طلاقه ده اصل نو که ته دا خوشحاله چې ما ته خو پلاني صاحب وایي چې دا حلاله ده او دا ستا ښځه ده نو د پلاني صاحب په خوله باندې حرام نه حلالېږي او نه حلال حرامېږي ته بیا هم د داسې زنانه سره تعلق ساتي چې هغه طلاقه شوې ده یو څو خبرې یادې نو صحیح خبره هغه دا ده چې په طلاق ورکولو کې ګواهان ګرځول شرط نه دی ها مستحب دي مستحب مطلب څه دی یعنې غوره طریقه ده ولې غوره طریقه ده ځکه چې دا مسله وړه نه ده د دې سره وروسته نورې ډېرې خبرې تعلق ساتي د میراث مسله راتلی شي د حقوقو مسله راتلی شي د بچو مسله راتلی شي کېدای شي سبا د دې سړي ته څوک وایي ته دروغ وایي یا دې زنانه ته وایي ته دروغ وایي د هغوی نه وروره موږ سره ګواهان په دې باندې شي نو خبره به جنګ جګړې ته نه وایي نو غوره طریقه دا ده چې ګواهان وي خو که ګواهان پرې نه وي نو طلاق واقع کېږي سره به په دې څه دلیل دی یو خو ګوره دلیل پرې دا دی چې دا طلاق ورکول حق د ښځې دی که د سړي دی د سړي دی خالص حق دی خالص مطلب یې نصیب د هغه حق دی نو چې یو چا له الله او شریعت حق ورکړی دی هېڅ ضرورت نشته چې دی په دې باندې ګواهان جوړوي یا دی په دې دلیل راوړي دا خو د حق دی چې دی څه کوي طلاق ورکوي بله مسله دا ده چې طلاق د ښځې او د خاوند منځ کې خبرې راغلې دی زه طلاق ورکوم اوس سړی به منډې وي ګرځي به چې زه دې پسې ګواهان راولم کله به وي کله به نه وي کېدای شي کور کې څوک وي ته به یې ګواهان کړي خو اوس کور کې څوک نه وي ته به څه یا پردي علاقه کې پردي ملک کې خلک هم ټول پردي دي بلې جېبې والا دي بل قوم دی ته به هغو ته ورته کوي چې راشي ګواهان شي خو کله یو کار هغه نه کي حالات داسې جوړ شي دویمه خبره هغه دا ده ګوره ډېر قرآني ایتونه او حدیثونه د طلاق په باره کې راغلي دي هغې کې ورسره دا شرط نه دی تړلی شوی لکه ورځه هسې یو پې دلیل ذکر صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما خپله ښځه طلاقه کړې وه د حیض په دوران کې مهواري پې وه او تحقیقي قول دا دی چې مهواري په دوران کې چې زنانه باندې د حیض بیماري طلاق نه ورکړی نو ده خپلې بیبي له طلاق ورکړی
راغی په رسول الله وسلم پسې نه عفوا د ده پلار په رسول الله وسلم پسې راغی عمر بن الخطاب رضی الله ورته ویل یا رسول الله زما زوی خپله بیبي طلاقه کړې او د ماهوارۍ په دوران کې طلاقه کړې رسول الله وسلم ورته مره فلیراجعها زوی ته دې وویل چې راواپس کړي زوی ته دې وویل چې راواپس کړي دا چې کله بیا پاکه شي د بیمارۍ نه په طهر کې به طلاق ورکړي په دې ماهوارۍ کې به نه ورکړي هغه حدیث سره زموږ نور کار نشته زما ته صرف دا مقصد و استدلال دلته دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا تپوس مې نه دی کړی چې ګواهان شته که نشته دغه شان دی ونه وی عمر ته چې دې زوی ته دې ووایه چې دا ښځه دې راولي چې کله دا بیا د بیمارۍ نه پاکوي نو دې له دې طلاق ورکړي او په دې دې ګواهان وګرځوي کلم دی که نه او رسول صلی الله علیه وسلم راغلی دی امت ته د دین د بیانولو لپاره نو چې دلته هغه مسله بیانوي او دا پکې لازم وي نو بیا پکار وي چې مسله یې که پوره بیان کړی وي حدیث یې نو اگر که بعضو علماو دا خبره کړې دی ګواهان پکار دي په هغه دلایلو کې که سړی سوچ وکړي نو هغې کې دا زیات نه زیات سړی دا ویلی شي د هغوی د قول دلایلو مطابق چې ګواهان ګرځول پکار دي که چا په طلاق ورکولو ګواهان ونه ګرځول نو دی ګناهګار دی خو طلاق واقع شو صرف دا د مسلې سره ګناهګار دی موږ اجدام تحقیقي کولی دی ګناهګار نه وي ځکه د مستحب کار پرېښودی نو خلاصه دا شوه چې څوک کوم طلاق ورکوي نو غوره طریقه څه ده ګواهان پکې دا غوره طریقه ده ګواهان دې پې وګرځوي یو څو کسان دي ګواهان کې کسبه خو که دې پې څوک ګواه نه کړي او طلاق یې ورکړو شروط پوره وي موانع پکې نه وي نو ښځه طلاقه شو طلاق به صحیح واقع کېږي والله اعلم